ملا هیبت الله بیا تازه څه فرمان کړی دی. هغه چې خپله نشته او فرمانونه یې شته تازه یې څه ویلي دي. ویډیو تر اخره وګورئ تر څو له نویو کارونو او فرمانونو څخه خبر شئ. د طالبانو خبري سرچینې د کومې مستندې ویډیو یا کوم عکس له خپرولو پرته ادعا لري چې عمومي مشر یې ملا هیبت الله اخندزاده چې دوی یې امیر المؤمنین ګڼي د فراه له دیني عالمانو سره د لیدنې لپاره دغه ولایت ته ورغلی و. د دوی په حواله هغه په دې سفر کې دیني عالمانو ته لارښوونه کړې ده چې د طالبانو حکومت خپل وبولئ او په هره برخه کې همکارۍ وکړئ. د باختر اژانس د راپور پر اساس هیبت الله اخندزاده دغه راز ځایي چارواکو ته ویلي دي چې عالمان مه راغواړئ بلکې پخپله دوی ته ورځئ. زموږ ډیری مشران او رهبران به عالمان وي. دوی باید د طالبانو او ولس ترمنځ کړۍ او اړیکه واوسي. د والي په ګډون ټول مسؤلین باید له علمای کرامو څخه مشورې واخلي او ټول مسؤلین دي په ورکړل شویو دندو او مسؤلیتونو کې له پوره ایماندارۍ هڅې او کوښښ څخه کار واخلي. د ملا هیبت الله د ورته لیدونو په اړه طالبانو له څه مودې راهیسې بېلابېل خبرونه خپاره کړي خو خلکو د نوموړي د ویډیوي پیغامونو او تازه انځورونو غوښتنه کړې ده. طالب ویاندویان بیا له کامرې او عکسونو سره د خپل رهبر ذهني حساسیت او د غراض امنیتي اندېښنې د هغه د نه رسنیز کېدو عمده لاملونه ګڼي. د دیني عالمانو د درناوي په اړه د طالبانو رهبر ته منسوبې دغه سپارښتنې په داسې حال کې دي چې په یو شمېر ولایتونو کې د دوی د حکومت له لوري د لسګونو هغو ملا امامانو د ګوښه کېدو خبر ورکړل شوی دی چې د جمهوري نظام پر مهال ګمارل شوي وو. ډیره زیاته مننه کوم چې دغه ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ملا هیبت الله د دغه فرمانونو په اړه هم خپل نظریات کولی شئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.